افغانستان کې چې کومه پیښه شوې ده په هغې باندې ډېر زیات خفګان او افغانستان څنګه چې مو ووې مخکې نه هم داسې حالت کې و د جګړو 13 کالونه اوس پکې دا قدرتي آفات هم راغې نو څه صورتحال دی اوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې په افغانستان کې د غټې حادثې د غټې غمیزې د دغه د کوریج دپاره تاسو راغلي یاست او خلکو ته زموږ پیغام رسوئ. مننه کوم. دې وخت کې لکه ډېر لوی مصیبت دی او خلک ډېر په مصیبت کې دي. څه د کوم چې موږ هغه ریلیف ورته وایو خلکو ته هغه آرام رسولو دپاره بیماران اسپتال ته بوتلو دپاره کوم چې خلک متاثره شوي دي څه کوي ستاسو حکومت دې وخت کې؟ دا وخت تاسو ته معلومه ده چې یو ډېره غټه حادثه رامنځته شوه او یوه ډېره غټه زلزله چې د افغانستان تقریبا جنوب کې 3-4 ولایتونه متاثره کړل. تقریبا د تلفاتو شمیر اوس تر زرګونو رسیږي زخمیان او شهیدان او د هغې د رایستلو چارې او هغوی ته د امداد رسولو د هغې د مرستې رسولو دپاره اسلامي امارت او د هغې ټوله کابینه د هغې مشران هغې اړونده ادارې او هیوادوال ټول په دې لګیا دي چې د هغې دپاره زر تر زره مرستې ورسیږي. نو تر اوسه پورې ډېر کار سوی ده. هغه څومره امکانات چې له اسلامي امارت سره دي فلحال او له عام ولس سره دي هغوی په کار اچولي دي. ډېرو خلکو ته راایستل سوي دي شهیدان او زخمیان روغتونونو ته رسول سوي دي خو لا هم کار پاتې ده د هغه باندې لګیا دي او څو زخمیان تر یو ځای ورسول سي. نور چې اوس د هغوی ته څومره د مرستې اړتیا ده په دې کې ډېر زیات کار ته اړتیا شته ډېرې مرستې ته اړتیا شته چې هغه یوازې اسلامي امارت د خپلو موجوده امکاناتو ته په کتو هغه نشي پوره کېدلی. نو په کار داسې ټولې د یو څونکې بشري مسله ده نړیواله ټولنه او نور خیریه بنسټونه هغوی ټول راوړاندې سي په دې کې یو څه تعاون وکړي او مرسته وکړي چې دا د ټولو ګډو مشترکه یو بشري مسله ده.